ساده ګله چې داسې رشتې راځي نو د جینکو دا رشتې به چېرته کوو وایه که نه چپ ولې یاره ماماجي ما د خپلې خولې ته کلکه غوټه اچولې ده که خبره کوم د سترګو په رپ کې د نوکرۍ نه ډسمس کېږم هسې به دې ډسمس کي صفا خبره کوه وا اسلم خانه ساده ګل د کور په کار روزګار ښه پوهېږي په دې رشتو مشتو نه پوهېږي دی وایي چې هسې نه خان ته زه مشوره ورکړم او رشته چېرته غلط ځای کې وشي نو بیا به ما د نوکرۍ نه ډسمس کي دا خبره ده ښه دا خو بیا ډېره ښه خبره کوي اسلم خانه زما الله نه دا سوال دی چې د مرګ نه مخکې ما ته دومره مهلت راکړي چې زه د خپلې دواړه نیازبینې ورېرې ښه په ډنګ ډنګ باندې واده کړم خو خدای خبر چې زما د دې نیازبینو ورېرو قسمت دی د چا سره لیکلي الله دې وکړي چې زما زمانم شریفانانی ډېرې ښې کورنۍ سره تعلق ساتي او 15 وخته مونځ ګزارئ لکه زما په شانتې توبه خدایه توبه څومره بېلمازه سړی دی چېرته د اختر مونځ یې نه دی کړی خو دې خبرو ته وګوره زما خیال یې پوښتنه صبر داسې کې سره دی هغه داسې کې لاره کې به لاړ شې کنه ښه شوې میرا ته شوې یاره ته په خدای باندې اعتبار کوې په دې بورکه کې خو زما ساه ډوبېږي ساه دغه حال زمان دی یار زړه مې ډوبېږي زړه زه ویم که د مڼزانو پنجره د مڼزانو پنجره څه کې ویم په یو دوه کې حیران یو که نه که بورکه په سره و نو شام پکې ډوبېږي او که نه بورکه نه په سره و نو پولیس هم ګوري خلک هم بیا پېژني لانجه راته جوړېږي نو څه کوو زه هم دا سوچ اغوښتی یم کنې څه کوو چې داسې ځو که نه سایکل هغه هم لاړو وسه په دې بیخو واسه نه راځه داسې راځئ داسې راځه ته راځه که نه نه دې خوا پکه به هغې پسې بیا زه تللی وم نو چې لاړم هغه سړی کور کې نو بیا ما ته کاڼي ته بدل حاجي په دې زنانو کې ما ته څه چل ښکاري ښه ویم کتله واپس منډه کړه ته راځه ته پته ده حاجي چې په پولیس کې خلک ما د څه په نوم پېژني زه دې څه خبر یم بچې د لاکو خان په نوم د لاکو خان څه ویم بچې دا خلک وړاندې نو پلاره د دې علاقې د غټو بدماشانو ښځې خپل بچي زما په نوم موده کوي زما په نوم هغې وي چې بچې اوده شي سبا به سکول ته ځې سکول ته نه د اتي سر ورته وایي چې اوده شئ هلاکو خان ناروان دی هلاکو خان هسې لګې پلاره ته چې پاخور دې لوی شي نو غاښ به یې نه ګوري او د غلو او د ګڼکپانو دپاره خو زه کار یم کار باران نه پټېدم ناوې لاندې مې شپه شوه بس ګیر شو جو څوک یې ترویانو او دلته څه کوئ تاسو سره ما سره هم څه کار دی ما ته خو ګڼکپانې ښکارئ وی شپیلیا داسې وې اجاړی خون پام دې دی ورته داس کومه خبرې کوي ګڼکپانې موږ تا ته ګڼکپانې ښکاري موږ خلکو را په مخه کړي وو بیخي بې وجې موږ خو چې تا کور ته راتښتېدو بس که ترورې بس نور جاړه ما سړي راته ښیه څوک دي او دا چا په مخه کړي
زما په علاقه کې مرغۍ پر نشي والی نو تاسو له په بد نظر څنګه وکړه څوک دې سړی راته ښیه ویرونه دا څنګه خبره کې په ځان دې اعتبار شته او که نه ګوره ډېر خلک دي ګورې هسې نه ځان له دښمني ونه ګوري په تا هم خفه کېږو او که نه د ستلو که ته بار وروځه که د سړي بار ولاړې که تا نه چېرته ویرېږي لږ ورجه بار وروځه بس جاړی ما دا دې ورغم زما نه به څنګه بچ راځئ خویندو راځئ دلته کښېنئ راځئ کم دی چېرته دی څه شو چېرته دی کم دی ډاکټر صاحب سلام علیکم تاسو کوئ په مزه یو دوه سړي وو د ښځو په برخو کې هغوی پسې ګرځو هغوی خو مونږ سره دي راځئ هله ورځئ دا خو زما پلان دی درځي اغلې شو هغې وتښتېدله وتښتېدو راځئ راپسې ما وپلانځئ که نه راځي لږ صبر وکړه زه راځم ودرېږئ جنکو څوک یې تاسو مونږ هغه برایتوان والا یو تر څو پورې د پلار 1 کروڑ روپۍ نه یې راکړي که نه تر هغې دې والله که پرېږدم کښېنه ګاډي ته که نه څه ورته کېږي خدای ته وګورئ چې مونږ پرېږدئ څوک شته؟ اوس خوځېږئ چې ونه درېږئ نه ودرېږئ چې ونه خوځئ ونه خوځې راکه تماچه راکه ګینې لاړې تاسو زنانه تښتوئ دا ولې بې خیرت و ودلم ودرېږه ودلم په دغه ودرېږه ستا خدای بنیاد وباسه ودرېږه ما ویل څنګه لږي منې که نه راځي عجیبه اتفاق سړی رانه بد شو عجیبه اتفاق دی ته ګورې زمونږ ملاقات عجیبه نه ماله نشته پرېږده نه دي ولم سړیه ویم زمونږ ملاقات مخکې هم شوی او اوس هم وشو خو څه عجیبه طریقه باندې زمونږ ملاقات منې که نه یو ځان مړ کړی و او بل وی چې ما سره مدد وکړي تاسو هغه یې که نه بالکل هماغه یو خو تاسو ته دا پته نشته چې څه چلو او څه چل نو هغه زمونږ د سیډي ډرامې شوټینګ و چې تاسو راغئ نو خوند یې کړی و که نه هغه سین دومره ښایسته راغلی ته به ډرامه وګورې که هغه زه چې مړ وم ډېر دې مړ کړ بیا ژوند کیمرې ډېر لرې لګېدلې وې که نه تاسو مونږ په دې باندې پوه نه کوي او اوس چې تاسو دا څه ولیده که نه نو دا مو زه ګوره بورکیم په سر د شوټینګ نه راتلو خو دا حقیقت و چې د کومو خلکو په تاسو باندې تماچې کېښوې که نه او بیا پې شاته نه مونږ راوغه مونږ خو ښایه دا ګوتې کېښوې بیا داسې چې ورګو رپونه وښئ او دا تمانچې دې والله واغې چې دغه حقیقت دا شوټینګ نو بس ها هغه شوټینګ و ستاسو ډېره مننه چې تاسو مونږ بچ کړو تاسو کمان دواړو ته ویم تاسو ډېره مهرباني که تاسو چېرته کېږئ نو راځئ مونږ به مو ورسو به تاسو کښېنئ که نه ځه لکه ښه خبره ده سرو زرو مرغۍ دي چې بچ ته نه نشي دا به راګېرو ظالمه خو لالو به نه ساتو به دا لالولو نه دي ډاکټر صاحب ما اوس د نوکرۍ نوباسه هغه ځکه چې دا هغه غلجي کلتوز یم هغه ترې واله وزلم
اعتبار کول ځان صفدریان د غورځول دي دا ته څه حوالدار صاحب زه ټیک یم انسپکټر صاحب زه د روټۍ دشمن یم د اوه 14 روټۍ خورم او توره مې دا ده چې دوه معمولي کړکپانو زما په سترګو کې خاورې واچولې او وتښتېده ګوره حوالدار صاحب د پولیسو د ګڼکپانو ده پټ پټونه خو دا ځل نه شروع دی او تره بده به چلیږي ته به ګورې انشاءالله دا دواړه مجرمان بدله زه د قانون په پنجه کې ګیروم انسپکټر صاحب دا دواړه د یو ځل ما له خدای په دې ګوتو راولي نو دومره چکې به دې وباسم چې د دې چکې به تر اسمانه پورې رسي خدای دې یو ځل ما د دې په دې ګوتو راولي نو یاره نو کم دي چې دا ماشوم را لړکلې چاو مړ به څوک دي دا لاندې څوک دي پاسه د انسان اواز دی پاسه ماشوم دی پرېږدم نه زما کور ته څنګه راغلی یې دروازه خوله وه نو بس دننه رالو دی اخلي تاسو سره خبره کوي دا کور له ګورم زه کچاګاک تاسو ته چا ویلي دي چې زه دا کور خرڅوم او د دې موټر شاتم څه کول د چې د پانچرو دکان هوا هم چې کوله چې چېرته پانچر خو نه دی په ګډوډو سره یې صحیح خبره کوئ څوک یې تاسو ګینې ژوندي هم نه پرېږدم ودرېږه ارسلا خانه دوی ما ته په حواله کړه داسې خوله او ګڼکپان خلک پولیس ته حواله کوي ماما بېشکه تا ته مونږ لږ کارو خو مونږ غله او ګڼکپان نه یو 5 وخته مونځ کړو دواړه ګینې قسم بله ورکړه ډېر شریف خلک یو ډېر بیا دلته په منډه ولې دواړه راغئ تا ته وایي نیم ماما جي تاسو چې په خدای باندې اعتبار وکړئ مونږ ښه په ګپ شپ را روان وو خپلو کې ګپ لګولو دي کې بس یو دوه لیوني د پاگلخانې نه را تښتېدلي خو چې څنګه یې مونږ ولیدو که نه ماما جي څنګه یې چې ولیدو که نه بس هغې مونږ پسې شو کوتکونه یې لاس کړو نو مونږ چېرته ګزار را نه کړو بس دغه ستاسو دا ګیټ کوله وو که نه د دې کور کني نو بس نو په هغې کې رادن نه شو چې څنګه رادن نه شو بله نه خدای خبر چې سره بریم و د هغې باندې مونږ چې ترڅه په خپل په خودي تاسو په خدای اعتبار داسې ماشوم غوندې ورکړو هغه په مې کې په خوړو بیخي نه ښکارېدو چې تاسو پته زه منم چې تاسو شریفانان یئ خو تاسو دا درې واړو ته ماما ولې کوئ ها خان اصل کې خبره دا ده چې موږ سره خپل ماما ډېره مینه کوله نو بس ځکه هر چاته ماما خیر دی که ته دې خفه کېږې بس ماما به ته نه وایو تاسو وایي که نه چې څه ته وایو او زه انصاف پته غلی شئ د انصاف بچو نه دې خو اوس راله موږ خو وختي راغلي یو ولاړ ولې راځئ چې هلته کښېنو ولې دا تاسو پیژنئ مونږ ټوله دنیا پیژني دا دې یادوي ماما ته وګوره ماما جي دی خو ډېر ښه خلک دي چا چې موږ د تاوان نه پاره تښتولو که نه نو دوی بچ کړو دا هغه کسان دي تاسو ډېره مهرباني بچو چې تاسو زما فرضې د غلو نه بچ کړې اوس دا مهرباني وکړه ماما چې اوس موږ دنه بچ کړه نه هېڅ ورته نه ویم تاسو زما ورې بچ کړي دي ریړې هم بچ کړې ورېرې سړیا ریړې ارسلا خانه د دې د احسان بدل تشه مهرباني نشي کېدی دوی له به موږ د دوی د خوښې انعام ورکوو ماما جي دا یې زموږ د زړه خبره وکړه دی لکه موږ خپل نیم دولته ملک وکړو که نه تر دې احسان موږ نشو خلاصولی ټیک دی وی بچې راځئ نورې خبرې به په ناست کوو راځئ
کېنه دا واله بچي چیک درته د صد موکو او رقم په تاسو د خپل خوخه واچوي اونس نه ماما جی نه غریبانان ضرور یو خو اوږي تږي نه یو موږ خپله ښېګړه په پیسو نشو خرڅولی دا تا موږ څنګه سوچ وکړو منم د شریف ګله پیماني ده د زما د زړه خبره وکړه پیمان ګوره دا دنیا سم فاني ده دا مال دولت بنگلې هر څه به همدلته پاتې کېږي منم د ارزه شروع راځه واه صحیح ده صحیح ده یا لکه بچي دا لکان زما ډېر خوښ شو چې ته د شریفې کورنۍ راته ښکاري ارسله خانه ستا څه خیال دی زما هم ډېر خوښ شو چې زه به هم خوښ شم هم ته ګورې د پولیس نه تښتېدو او د پولیس والا په کور ورغلو دا خو چې وی نه پېژندو کینې غرقو والله که پېژندلی وې که نه ښه د ورځ وخت هم ورپسې وې خدای خیر کړو خو زه حیران ته یم اشنا که نه چې دی د پولیس کې برتي کړی چا دی یا ولې نو دا څه شی دی پولیس والا ښکاري قسم دی ولې والا دې یاد کو هغه دې را روان دي اوس به څه کوو یا زه تښتو دا تخته مه کړه شکیان بچي را په شا کېږه را په شا زړون او تخوډه دا د ګرامخ نه لږ پټ کړه سارے سامان درمای د مدینی پلوري نبی وی دالت ما د مدینه پلورا اوسم چې دا بس کېږي نو موږ نه راکړی که نه دواړه یو خوار زاره نظر مې نه لګېږي دا کسان خو ما ته دواړه مشکوک غونته ښکاري چېرته هغه ګڼکپان خو به نه نه یاره بلدار صاحب غریبانان خلک دي خیر غونډئ بابا هغه جسم دا وسه کېږي موږ نه راکوي د آخرت ګټه وکئ مسلمانانو پلار مې ړوند دی نظر نه لګي په ټپو دی نا تاسو مونږ نه ولې تابېږئ نه تاسو مونږ ته خو وایې چې زه په سترګو ړوند یم نو دا زه دې څنګه وکتم چې زه تا نه تاو شوم دا ما ته ښکاري زما اواز دی ته غلط شوې دا زما ستاسو څه خیال دی چې مونږ اډو پولیس والان یو زه خو په سترګو باندې ړوندم ما ته خو نه ښکارئ د نه تپوس وکئ د ته به ښکارئ ما ته نه ښکارئ زما څادر په سر دی خیر دی بچو دا څادر به د نظر لرې کمه که نه دا خو چې دونه ګران کار نه دی دقه نه بلدار صاحبه اوس ستا په چا کمه او که ګڼ کپان ونیسمه اوس فیلحال ته ما په شا که ما تاڼې دورسو دې سره به بیا ګورو راځه را په شا کېږه دې سره به بیا ګورو به شمه یاره ایمانداره که نه او مې منله چې په دې دنیا کې غټ بیوقوفان شته صحیح ده ګورې درې واړه بلکې دوه نیم واړه ښه شودګان شریف ګله زه حیران دی ما چې دا دوه نیم واړه زموږ جال کې راګیر څنګه شو خو شودګان دي ځکه که نه هسې یې ایمانداره ویم د دې جنکو که زموږ سره ودونه وشو که نه
نو دا ټول مال حال به هم زمونږ لاس له راشي. ما ته پته ده اشنا دا ټول مال حال د جنکو په نامه دی. دا ماما خو ډېر ښه سړی دی خو دا ترې نه دی. یاره تره خو یې ښه چړوس دی، لالچي انسان دی. خو د منم اشنا، خو تا راته ووایه چې دا جنکی به زموږ لاس ته راځي څنګه؟ وہ بیوقوفا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تا کتنه هغه جنکو مونږ ته څومره خواږه خواږه کتل. جنکو خو موږ ته خواږه کته، خو دوی ته هم لږ خواږه وګورئ. موږ هم برباد واچولو او په خپله داسې د خیر په غونډې ناست وي. تخته چه خواله کتل تخته ودرېږه په دیوال راوړه راځه یا لکه لاس راکړه مړه راچه الله نه بدله یا لکه هغې پرېږده راشه ما په شا که پرېږده هغې راشه ما په شا که نه نو ته به خاورې غله ونیسم اوس تا د دیوال نه راکوز کوم او که غله ونیسم پرېږدم دې ګورمې نیسه یاره نو ویم دې به رانه ځي چېرته په والله کې رانه خلاص شي. دې دواړه به ته زه د کوي د تل نه م راوباسم. منډه والی نه شي او د کوی د تل نه راوباسم. کوز مې که ما ته پېغور راکړې دې رانه اوس والله کې څوک هم بچ کړي. تا نه زما زیاته تادي ده چې زما د دې ورېرو ودونه زر تر زر وشي او په ښو کورنو کې وشي. کم سے کم چې صنامې جامې والا او مالداره خو وي که نه. وار سلا خانه واه موږ به مالدار او دولتمندو خلکو څه کوو؟ مال او دولت خو زمونږ جنکو ته په میراث کې دومره پاتې دی چې 3 نسلونه هم نشي ختمولی. موږ ته خو داسې هلکان پکار دي چې زمونږ د جنکو خوښ شي او بس. نو بیا ماماجي انتظار د څه خبرې دی؟ هغه د ګلڅانګه او زرڅانګه راغله په خپله ترې تپوس وکړئ دا خو اسلامي طریقه ده. هلیسه د اسلام دین بچیا دا ماشومان دي په دې خبرو نه پوهېږي. ولې نه پوهېږو کاکاجي د ماشومانو خبرې خو ته کې ښه تعلیم یافته یو پیغلي یو په ښه او په بد باندې ښه پوهېږو. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره بچي. اوس راته ده ووایه چې ستاسو څه خوښه ده؟ ماما جی کومو کسانو چې د نیکۍ په بدل ستاسو د پیسو غوښتنو انکار کړو که هغه دواړو ته مونږ قبول یو نو مونږ ته هم قبول یو. دا څه وې ګلڅانګې مازغه دې خراب شو که لیونی شوې. زه به دومره دولتمند ورېرې هغه خوارپړک ولې ورکومه؟ مازغه دې په ځای دي. خبردار صغیر سلاخانه خبردار چې هغه دواړو کسانو پسې بد رد ونه وی. ګوره زما د خورځو ودونه به همدغه دوو کسانو سره کېږي ځکه چې انسانان نه د انسانانو په جامه کې فرښتې دي فرښتې. اسلم خانه داتي سر که چېرې دا دواړه جنکۍ واده شوي نو ته خو به خیر ته کښېنې ځکه چې دا ټول مال حال دا هر څه هم د دوی په نوم دي. نیکه او د هغه دواړو جنکو چې هغه هلکان خوښ دي هغې سره به څه کوې؟ زه به هغه دواړه هلکان په توپ والوزم. زرڅانګې زما د زړه څانګې زه وایم چې په دې څانګه کې به ټال واچو او ټول عمر به پکې ټالی وهو. څنګه دې خوښه ده؟
ګل څانګې ته زما ګلدان یې ته زما ګلاندام یې ته زما ګل یې ګل او زه ستا صنوبر یم صنوبر او زه به د واده نه پاس ستا دپاره د اسمان نه یو ستوری روشو کوم او درله به تهار جوړ کړم ستا نمبر دی زما او زه به ستا د واده په خوشحالۍ کې د شاهجهان باچا په شان په سردریاب کې تاج محل جوړوم تاج محل زمړه دې سر ته دې وګوره مړه والله کې ورته کچک کوټم جوړه کړي ولې دا زه دې نه پېژنم زه او زه